रिव्यू एक्सरसाइज 10 کې موږ سره کوېسچن نمبر 4 دی. کوېسچن نمبر 4 سټیټمنټ کې موږ ته دا وایي چې find all values of x such that x square plus 5x plus 6 and x square plus 19x plus 34 are equal. که چېرې موږ سره دا دواړه ایکسپریشنز ایکول وي نو تاسو د x values find کړئ. سولوشن طرف ته راځو، بلکې سولوشن نه مخکې ځان ته ګیون لیکو. نو ګیون کې موږ سره دغه دواړه ایکویشنز ایکسپریشنز دي x square plus 5x plus 6. دغه شانتي موږ سره دویم نمبر ایکسپریشن دی x square plus 19x plus 34. دا موږ سره are equal. required دی زموږ نه چې تاسو find all values of x. سولوشن که موږ سٹارټ کو نو سولوشن کې به مونږه given that x square plus 5x plus 6 is equal to ولې چې مونږ سره equal دي نو equal sign به منځ کې ولګي x square plus 19x plus 34. اوس مونږه x values find کوو نو دا مونږ سره یو quadratic equation دی. هر یو equation که linear وي که quadratic وي یا by quadratic وي یا cubic وي نو د هغې سولوشن دپاره مونږ دا اصول ویلي دي چې مونږ به کانسټنټ ټرمز یو طرف ته پرېږدو او ویریبل والا ټرمز به د ایکویشن بل سایډ ته واړو. لہذا دې ځای کې به هم مونږه x سکویر والا ټرم او x والا ټرم لینیر ټرم دا به د ایکویشن یو سایډ ته شفټ کو او دا پلس 6 او 34 به بل سایډ ته شفټ کو. نو نیکسټ سټپ کې به مونږ سره x سکویر دې سایډ ته پاتې شي پلس 5x په هم په خپل ځای پاتې شي. دا x سکویر به ولې د دې بل سایډ نه راواړو نو دا به شي د پلس x سکویر په ځای باندې ماینس x سکویر. ولې چې ایکول ساین نه اخوا دېخوا ته ټرمز شفټ کې نو دا به شي مونږ سره ماینس x سکویر ماینس 19x. دغه شانتي د ایکول ټو نه دېخوا به مونږ سره 34 پاتې شي او پلس 6 پر راواړېږي نو دا به شي ماینس 6. په دې اړولو راړولو خو به تاسو پوه شوي که مونږ وګورو نو پلس x سکویر ماینس x سکویر خپله کې کینسل کېږي. د 19x نه 5x چې مونږ لرو کو یو ماینس دی بل پلس دی نو دا به مونږ سره راشي ماینس 14x is equal to 34 نه چې مونږ 6 لرو کو نو دا به راشي مونږ سره 28. که مونږ وګورو نو دواړو سایډو ته ډیویژن پاسبل دی په ماینس 2 باندې سوري 2 باندې نه بلکې 14 باندې. 14 له چې زه 2 کې ضرب ورکم نو د دې نه مونږ سره 28 راځي. په 14 باندې چې ډیویژن وکم نو مونږ سره به 14 1 ځه 14 14 2 ځه 28 14 او 14 کینسل وشي. دغه شانتي چې په ماینس هم ډیویژن وکړو ورسره نو دې خوا به ډیویژن کې ماینس کینسل شي 14x بشي سوري 14 خو کینسل شو x پاتې شو او بل سایډ ته مونږ سره دا ماینس په پاس دی 2 سره ولګي نو دا به شي مونږ سره ماینس 2. د x ویلیو مونږ سره ماینس 2 راغله نو د x ویلیو مونږ سره ماینس 2 راغله. تاسو وکتل چې د یو سټپ کوېسچنو خو اکثر کسان ترې هېرېږي چې خدای پاکه دا څه بلا ده. کوېسچن کې مین څیز دی چې تاسو په سټیټمنټ باندې ځان پوه کړئ چې څه وایي. که بعضې کسان په دې سټپ باندې نه وي پوه شوي نو هغوی په 14 باندې چې ډیویژن وکړي نو x په ماینس x په پاتې شي او دې خوا به 2 پاتې شي نو ماینس x is equal to 2. بیا چې تاسو ماینس 1 دواړو سایډو ته ملټیپلای کوئ نو ماینس 1 ملټیپلای ماینس x به شي او 2 ملټیپلای ماینس 1 نو ماینس ماینس کینسل شو پلس x پاتې شو او 2 1 ځه ماینس 2. داسې هم تاسو کولی شئ. مطلب ستاسو پوهه دی چې څنګه طریقې سره تاسو پوهیږئ په هغې طریقې سره تاسو د ایکویشن حل کولی شئ. راځو کوېسچن نمبر 5 طرف ته. کوېسچن نمبر 5 کې موږ سره یو چیلنج دی بک والا درکړی دی چې تاسو د ایکویشن سولف کړئ. که چېرته کې مطلب تاسو دا په فیکټرایزیشن میتھډ باندې وکړو نو یقیني خبره ده چې تاسو به په خپل فیکټرایزیشن میتھډ باندې پوه شوي یئ او که چېرې بالفرض تاسو په سولف کولو کې ناکام شوئ
نو مطلب دا دی چې تاسو فیکټرایزیشن میتھډ ویل نه ده بلکې اسی غپ مو ورسره لګولې دي ګورو چې آیا مونږ دا سولف کولی شو یا نه که مونږ وګورو نو مونږ سره سولوشنز پاینټ کول دي د دې ایکویشن 49 into x square minus 316x plus 132 is equal to 0. 132 له 49 کې چې مونږ ضرب ورکو نو د دې نه به خامخا یو غټه انسر راځي اوس که چېرې زه دا دقه شانتې سولف کوم نو خامخا ټایم به اخلي ښه دا ده چې کیلکولیټر باندې وکړو خو فلحال زه دغه شانتې به وکړو 92 زموږ سره 18 راځي 93 زه 27 شو نو 8 شو 91 زه 9 او 11 شو کراس په ولګي 42 زه 8 43 زه 12 1 بره شو 41 زه 4 نو 5 شو چې سمیشن وکم نو 8 16 4 5 plus 1 6 6468 تین راځي اوس 316 مونږ له په داسې دو انسو کې ډسټریبیوټ کول دي چې د ملټیپلیکیشن نه مونږ سره 6468 راشي او د هغې د ایډیشن یا سبټریکشن نه 316x راشي اوس داسې انسي به مونږ له چرته نو داسې انسو کتو دپاره به لږ غونته کې له مونږ له محنت کولی هغه محنت به مونږ څنګه کوو نو دې ته به لږ غونته کې له سوچ کوم اوس که چېرې مونږ سوچ وکړو چې مونږ داسې دوه انسي کمې فایند کوو نو یو خو زما ذهن ته ډایرکټ راځي چې یاره د 300 نه شروع وکړو نو که چېرې زه 300 له 16 کې ضرب ورکړم نو دوه زیروګان به ولګي او 36 18 بشي او کراس بشي 1010 3 نو 4800 راځي مطلب دا دی چې دا ویډیو اوس هم د 6468 نه ډېره سمال ده یو څلور نمبر به نور کته راشو 296 له به ضرب ورکو په څه کې 16 plus 4 نو 20 راځي دې نه څه راځي 2 6 زه 12 بشي 1 بره شه 9 2 زه 18 19 شو 1 بره شو 2 2 زه 4 5 شو 5920 سینه راځي مطلب اوس هم د دې نه کم دی نو 294 له به ضرب ورکو په دوه انسي نور ډیجټ کم شل 22 کې نو 4 2 زه 8 9 2 زه 18 2 2 زه 4 5 بشي 4 2 زه 8 9 2 زه 18 2 2 زه 4 نو 5 شو 8 16 لکه دا خو ماته میچنګ لګي 8 plus 6 4 او 5 plus 1 نو 6 ها اوس دا دی مونږ سره ټول ډیجټس په اسانه باندې فایند شو لږ غونته کې له ما کامن سینس یوز کو کیلکولیشن اسان داسې شو چې زه دې ځای نه 77 زه 49 اخیستی شم 49 به واخلم دې خوا او 294 دې خوا 22 دی او 132 دی د دې دواړو نه زه څه کامن اخیستی شم 22 ته کامن کته نو پاتې به شي ما سره 11 او 2 6 زه 12 شو 1 هاف اور واړه د نو 2 6 زه 12 شو 11 ته کامن کړو 2 ملټیپلای 11 11 1 زه 11 11 6 زه 66 11 2 زه 22 مطلب دا دی چې دې نه خو 22 کامن اخیستی شم دا شانتې 7 زه 49 راځي او 7 4 زه 28 شو 1 هاف واړه د نو 7 2 زه 14 شو بیا دې نه 7 کامن اخیستی شم نو 7 7 زه به شي 7 1 زه 7 7 5 زه 35 7 6 زه 42 1 6 دې کوم راځي 7 7 زه موږ سره راځي 49 مطلب دا دی چې دې ځای نه 49 کامن کوم زه دا پاتې شي x سکویر ماینس 6x سوري دې کې x هم کامن دی که نه x پتې نه هم کامن کړو نو 49x ته نه کامن شو دغه شانتې ماینس 22 چې ته نه کامن کړو نو دې ځای کې به ماینس x سره پلس شي او دې ځای کې به ماینس شي او موږ دې ځای کې وکتل نو 6 ته نه راځي په دې طریقه باندې ته کولی شي چې اول ته نه وړه انسه کامن کا او بیا ته نه بله انسه کامن کا هغه دواړه خپله کې ملټیپلای کا اوس دې ځای نه بعد سټیپ اسان شو x ماینس 6 پتې نه یو کامن شي او 49x ماینس 22 دا به نه بل کامن شي equal to 0 یا x موږ سره د 6 برابر دی یا 49x موږ سره 22 برابر شو څنګه برابر شو نو 49x ماینس 22 equal to 0
او x minus 6 equal to 0. نو x موږ سره د 6 برابر راغی یا x موږ سره د 22 divided by 49 برابر راغی. سولوشن سیټ په شي زمونږه x is equal to 22 divided by 49 یا x is equal to 6. دا زمونږ دا کوېسچن ډېر سمپل او ایزي وو. پکې لا مشکل دغه لکونته کې لا کامن سنس یوز کولو چې آیا مونږه د دې قابل یو چې لږ کامن سنس یوز کو او د دې په مدد سره دا ویډیوز فایند کړی شو یا د دې قابل نه یو. نو چې موږ خو دا چیلنج سولف کو یقیني خبره ده چې مونږه فیکټرایزیشن کې اوس ماسټر کړی دی د دې بک سټیټمنټ مطابق. نن د فردا کار کافي دی. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله.